کې دننه پکې کښېنوئ. مخکې له دې چې بکس وتړي اول یې غونډک ښه په مینه سره ښکل کړئ او ورته ویې ویل زه به ماښام راسم او تا ته به یو ښایسته کالي جوړ کړم. دا یې وویل او له کوره څخه د باندې ولاړی د خپلو ملګرو سره د نڅا لپاره. خو دی نه پوهېدی چې دا کار به د ټوله ودانۍ د خلکو ژوند د خطر سره مخ کړي. کله چې دی ولاړی هغه غونډک ورو ورو له بکس څخه د باندې راووتی. هغه د بوټو کوټۍ څیرې کړله او وتښتېدی. څو ساعته وروسته کله چې سپین پوستي سړی کور ته راغلی بکس یې خلاص کړي خو هغه غونډک نه و. اول یې فکر وکړ چې ښایي تر تشناب کاغذ لاندې پټ سوی وي چې هر څه یې سره واړول هغه غونډک یې پیدا نه کړي. بیا یې بکس راواخیستی او ښه یې ورته وکتل. لاندې یې یو لوی سوری ولیدی. بکس مکمل تش و. اوس یې فکر ګډوډ سو او فکر یې وکړ چې آیا غونډک په کوټه کې دی. دته اوس هر کونج خطرناک ښکاره کېدی. هغه زهرجن غونډک چې تښتېدلی و معلوم نه و چې چیرې به پټ وي. هر کونج هر المارۍ ان د پردیو شاته خو هېڅ چیرې پیدا نه کړي. اوس هغه ډېر وېرېدلی و ځکه که یې هغه غونډک پیدا نه کړي نو مجبوره و چې ټوله کوټه وسوځي که نه هغه زهرجن غونډکان به شاوخوا خپاره سي. ناڅاپه یې سترګې د حشراتو د بیلګو پر بوتلونو ولګېدله. یو بوتل د جال په شان ورټول سوی و او د غونډک لخوا خوړل سوی و. دا چې یې ولیدل رنګ یې ژړ سو. پوه سو چې دا غونډک ډېر خطرناکه دی. ژر یې هغه بوتل پورته کړي بکس ته یې واچوئ او بکس یې په پښو سره ووهي او تر تخت لاندې یې وغورځوئ. بیا یې هغه بوټونه راواخیستل چې وګیراک ورته فرمایش ورکړی و. ده نور نه غوښتل چې په هغه کوټه کې پاته سي. ویرېدی چې هغه غونډک یې ونه چیچي نو د خوب پر ځای د ناستې کوټه کې پرېوتې او ټوله شپه یې بېقراره تېره کړله. سبا چې سهار سو هېڅ چاته یې دا خبره ونه کړه چې هغه زهرجن غونډک تښتېدلی دی. یوازې بس خپل کار ته ولاړی. څو هغه بوټونه خپل مشتري ته ورکړې. پایماو یو منځکچې کاروباري سړی و. هغه د نورو لپاره توکي رانیول او پلورل یې. دا ځل یې یو جلي بوټونه په 50,000 افغانۍ باندې خرڅ کړل. شاوخوا 4,800 افغانۍ ګټه یې وکړل. دا ورته یو ډېره ښه معامله وه. د هغې دا بوټونه ډېر خوښ سول. د پیسې ورکړې او په خوشحالۍ ولاړې. خو یو بل سړی چې تل به یې له بایماو سره ضد کوي هغه خبرې شروع کړلې. هغه وویل یقینا په دې بکس کې هیروین پټ دی. بل ډول دا خراب بوټونه څنګه په 50,000 افغانۍ خرڅېږي. بایماو او هغې د هغه پر خبرو باندې غوږ ونه نیوی. هغې بکس راواخیستی او ویې غورځوي. بیا کور ته ولاړې ځکه چې ډېر خوښ و چې نوي بوټونه یې رانیولي دي. کله چې هغه سړي نوي بوټان واغوستل ناڅاپه یې احساس وکړ چې یو عجیب شی یې پر پښو باندې مښتی دی. ژر کښېنستی بوټونه یې لرې کړل او دننه چې یې وکتل هلته یې سترګې خلاصې پاتې سولې او ډېر ووېرېدی. په بوټو کې یو زهرجن غونډک و. هغه په ویره کې ژر غونډک راوایستی او تر بوټ یې لاندې کړي مړ یې کړي. خو ویره یې لا نه وه ختمه سوې ځکه چې بیا یې دننه وکتل خو په بوټو کې دننه په سلهاوو نور کوچني کوچني غونډکان راوتلي وه. په اصل کې دا غونډک زهرجن و او هغه په بوټو کې هګۍ اچولې وې. اوس سلګونه کوچني کوچني غونډکان د هغه پر پښو ختله. هغوی د هغه پر ټول بدن باندې خپاره سول. په څو ثانیو کې هغه د سخت درد چغې وهلې. زهر یې د بدن له لارې خپرېدل. له سترګو یې اوښکې بهېدلې. د هغه د کور سپی وانکا دا ټول منظر ولیدی خو څه یې نه سوی کولی. یوازې په غونډکانو پسې غپل او هڅه یې کوله چې هغه وخوري. خو ناوخته سوی و. زهر د هغه دماغو ته ورورسېدی. سترګې یې ړندې سوې. هغه د دروازې وزنګ ته لاس ورورسوي او د مرستې نارې یې وهلې. کله چې پر مځکه باندې راولوېدی او مړ سو. سپی وانکای غپا کوله. پر دروازه یې منډې ور وهلې. د شور په اورېدو سره د هغوی همسایګان او د هغه ښځه راورسېدله. ښځې دروازه وټکول چغې یې وهلې خو د دننه څخه هېڅ غږ نه راوتی. چې ډېر وخت تېر سو او ځواب یې ور نه کړي. خلکو پرېکړه وکړه چې دروازه ماته کړي. کله چې دروازه ماته کړله د ټولو زړونه ودرېدل. د هغې مړی پر مځکه باندې پروت و. بدن یې پړسېدلی و او له سترګو څخه یې وینه بهېدلې وه. ډېر وروسته پولیس هم راغلل او ټوله ودانۍ یې بنده کړله. خلک حیران وه چې د یوه کوچني غونډک لپاره ټوله ودانۍ ولې تړل کېږي. هماغه وخت هغه بدخویه سړی چې د هغې د ښځې نه کرکه کوله چغه یې کړه ما په خپلو سترګو لیدلی دی. د بایماو سره کوکاین خرڅوله. هغې نشه کوله او هغه رویني و او هغه د زیاتې نشې له امله مړ سوی دی. د دې خبرو وروسته فضا ډېره ګرمه سوله. خلک د بایماو چاپېره راټول سول او شخړه یې پیل کړه. پولیس ورسېدل او حالت یې قرار کړي او د هغې مړی یې د پلټنې لپاره ویوړي. ورو ورو خلک خپاره سول خو اوبو او بل ملګري ته دا کار مشکوک ښکاره سو. کله چې ډاکټرانو د مړي پر بدن باندې نظر واچوي او ویې ویل دا د ستنې نښې نه دي دا د زهرجنو حشراتو د چیچلو نښې دي. بایماو چې دا واورېدل رنګ یې خړ سو او خاموشه په یو کونج کې کښېنستی. دی پوه سو چې اوس کار بیخي خراب سوی دی. خو څوک نه پوهېدل چې اوس ټوله ودانۍ د زهرجنو غونډکانو څخه ډکه سوې ده. هغوی ډېر تیز نسل اخلي. حتی د هوا د پیپونو دننه څخه هم جالونه جوړ کړي دي. په بل لوري کې د هغه سړي معشوقه چې په تشناب کې یې پښې مینځلې له دې خطرې څخه بې خبره وه. د تشناب شاته د هوا پایپ دومره ډک سوی و چې د هغې پوښ خپله راولیدی. نجلۍ فکر وکړ چې دا پوښ ښویدلی دی او په ارامه سره د لاسونو مینځلو وروسته ولاړه. خو ناڅاپه سلګونه
غونډکان له پیپ څخه راووتل او په تشناب کې خپاره شول. هغه لا په شي پوسه به نه وه چې پښه یې وشوېدل او د تشناب حوض ته ور ولوېدله. کله چې یې ټول راواخیستی د هغې څخه دننه ډېر غونډکان راووتل. په ویره کې یې خپل ملګري ته ور غږ کړل. کله چې ملګري راغلی هغه یو څه زړور و. یو ګیلاس یې راواخیستی تر څو غونډک ونیسي. هماغه وخت بایما ورسېدی او ویې ویل ودرېږه مه یې وژنه دا هماغه غونډک و چې ما رانیولی و. نجلۍ په ویره کې چیغې کړلې چې ویې وژنه او ویې وژنه. خو هغه ملګري وویل یوازې یو کوچنی غونډک دی ولې دومره ویرېږي. غونډک د المارۍ لاندې وتښتېدی. سړي د جارو په وسیله سره هڅه وکړله چې هغه راوباسي. خو کله چې هغه غونډک په جارو سره ووهي هغه وچاودی او سلګونه نور کوچني غونډکان د هغه څخه راووتل. اوس د ټولو زړونه ولړزېدل. د تشناب دیوالونه پایپونه فرش هر ځای غونډکانو نیولي وو. هماغه وخت د فاضلاب څخه نور کوچني غونډکان راووتل. نجلۍ د ویرې چیغې کړلې او دومره ووېرېدله چې ان خپل پر ځان باندې کنټرول له لاسه ورکړي. درې واړو له تشناب څخه وتښتېدل او دروازه یې د سولوشن په وسیله سره بنده کړله. کله چې دوی لږ آرام شول سړي له بایماو څخه پوښتنه وکړله رښتیا ووایه دا څه بلا ده. بایماو اول چپ پاته و خو چې د دوی غوسه یې ولیدله دا یې ومنل چې هغه زهرجن غونډک چې ده راخستی و هغه تښتېدلی و. خو زیاته یې کړله چې دا څنګه ممکنه ده ما خو یوازې یو دانه رانیولی و. د دومره ډېر غونډکان د کومې خوا څخه پیدا سوي دي. بیا یې وویل شاید هغه غونډک مړ سوی وي ځکه چې هغه مخکې له کی وهلی و. هغوی ټولو وپوښتل چې هغه د غونډک کی چیرې دی موږ ته یې راوښیه. بایماو په ویره کې خپل کوټې ته ولاړې او د بستر د لاندې څخه یې د بوټو بکس راویستی. کله چې سړي خلاص کړي د ویرې څخه لاسونه ولړزېدل. څه یې دننه ولیدل سمدستي یې بکس بیرته بند کړي او د سلوشن ټیپ په وسیله سره هغه هم ټینګ وتړي. د ټولو خولې وچې سولې خولې پر روانې سولې او اوس د زهرو او مرګ سایه پر دې باندې را روانه ده. په هر کونج کې غونډکان دي. هر پایپ او هر زاویه کې خپل کور جوړ کړی وو. سهار وختي د ودانۍ صفا کوونکې ښځه د کثافاتو ځای ته ولاړه. خو نن یو څه بل ډول و. هغې ولیدل د کثافاتو په ډیرۍ باندې د غونډکانو جالونه جوړ سوي دي. هغه لیوانګ ته اول کوم فکر پیدا نه سو خو دا د یوې بلې غټې بلا پیل و. هغه یوه زړوره او تجربه داره ښځه وه. ماسک یې پر مخ واچوی او له بستې څخه یې یوه نه بلکې 2 بوتله د حشراتو وژونکو دوا راویستله. اوس تیاره ولاړه وه. 2 دانې سپیرې یې راویستې. دواړه بوتلونه یې خلاص کړل او په یوه وخت سره یې په زور سره د غونډکانو پر جالونو باندې سپیرې ووهلې. څو ثانیې لا نه وې تېرې سوې چې هغه جالونه سره وښورېدل او سلګونه غونډکان لاندې راولوېدل. اوس خفګان نور هم زیات سو. هغه لیوانګ یوه دانه غونډک راواخیستی او ورته یې کتل. هغه دومره غټ و چې هغې وویل ای دا خو د هغه ویښته لرونکي خرچنګ څخه هم غټ دی چې تېر ځل ما خوړلی و. خو دا یې لا پیل و چې د چت سر یې پورته کړ نو ویلدل چې د ټول کوڅې چت د جالونو څخه ډک سوی دی. بې له ویرې هغه زینې ته وختل او د چت تختې یې یو څه پورته کړې چې دننه وګوري. چې کتل یې سترګې یې خلاصې پاته سولې. ټول چت د غونډکانو جال نیولی و. سپینې وریښمنې تارې له دیوالونو څخه تر پایپونو پورې ځړېدلې وه. که بل څوک وای له ویرې څخه به تښتېدلی وای خو دا هغه لیوانګ وه. هغې ماسک بیا سم کړي. دواړه بوتلونه یې راواخیستل او ویې ویل راځه زویه اوس به وګورو څه کېږي. هغې د چت یوه تخته پورته کړله. دواړه بوتلونه یې وښوروله او په زوره سره یې د چت پر لور سپرې پیل کړه. د دوا بوی هر خواته خپور سو او فضا د زهرجن بوی څخه ډکه سوله. چې دواړه بوتلونه یې خلاص کړل پر سر باندې یې څراغ واغوستی او پورته یې وکتل چې وګوري نور غونډکان هم سته که نه. خو لیدونکو موږ مخکې له مخکې هم پوهېدلو چې اوس څه پیښیږي. کله چې هغه لیوانګ د څراغ رڼا د چت پر لور باندې واړوله ناڅاپه د یوې خوا څخه یو شی وښورېدی. په بله شیبه کې یو غټ ویښته لرونکی غونډک په چټکۍ سره ښکته راغلی او مخامخ د هغه لیوانګ پر مخ باندې وروموښتې. هغې چیغې کړې. هغې په لاسو سره هڅه کوله چې هغه د ځان څخه لیرې کړي خو غونډک د هغې غاړې ته ځان رسولی و او هغه لیوانګ هم پر هغه ځای باندې مړه سوه. فلم پر همدې ځای پای ته رسېږي. که مو ویډیو خوښه سوې وي ویډیو لایک او شیر کړئ او زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.